ښوونه او روزنه په خپل کور کې ښوونه او روزنه په خپل کور کې خپرونه د پکتیکا د پوهنې ریاست د ساینس او ښوونیزې ټکنالوژۍ مدیریت له لوري وړاندې کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. هیله او امید ده چې روغ صحت به ولرئ. راځو د 12 ټولګي فزیک ته او په 12 ټولګي فزیک کې نننۍ موضوع د ساده هارمونیکي حرکت ګراف. ساده هارمونیکي حرکت په اړوند باندې مو په تیرو درسونو کې مفصل معلومات وړاندې کړي ول. یو له هغوی څخه د ساده هارمونیکي حرکت تعریف داسې بیا ځل لپاره تکراروم. د هغه اهتزازي حرکت څخه عبارت ده چې په دوامدار ډول باندې تعادل د نقطې پر چاپیره باندې ترسره شي. ساده هارمونیکي حرکت توقف ته نه رسیږي، یعنی معنا دا شوله چې همیشه یې امپلیتودونه په خپل منځ کې یو له بله سره مساوي. نو د دې لپاره چې د ساده هارمونیکي حرکت ګراف رسم کو باید ووایو چې د ساده هارمونیکي حرکت ګرافونه د ساین او کوساین د تابعګانو په ډول باندې دي، خو تر ډیره حده پورې بیا د کوساین د تابع د ګراف په ډول باندې د نوموړي حرکت ګراف لیکلی شو. دا چې نوموړی ګراف هم یو منحني ده، نو باید یادونه وکړو چې په دوه بعدي حرکتونو له جنس نه هم واقع کیدلی شي. نو په دې اساس باندې اوس لیکلی شو که چیرې یو فنر موږ په دې شکل باندې ولرو د ګراف د ترسیم لپاره یې دا یې عادي حالت. وروسته دا فنر کش کوو نو حتمي ده چې د حلقو په مابین باندې بې فاصله ډیره شي. کله چې د حلقو په مابین باندې فاصله ډیره شو بالفرض دې نقطې ته ورسېدل، که نوموړی فنر په دې حالت کې واقع وي دې ته به د او یا د تعادل نقطه ووایو، او کله چې فنر کش کړل سي دې ته به د ا فاصله یا د اکس فاصله وایو. که په اکس سره وکړو او که په ا سره وکړو یو له بله سره فرق نه کوي. کله چې فنر پرېښودل سي په ازاد ډول باندې اهتزازي حرکت به وکوي او دا ځل به حلقې سره نږدې شي، ځکه موږ په تیر درس کې لوستي ول کله چې تعادل له نقطې څخه فنر راتېرېږي نو په دې حالت کې د عدالت د قوې په اساس باندې حرکت ترسره کوي. نو نوموړې فاصله به د منفي ا فاصله وي. نو که دا نقطه مو د او د تعادل نقطه وه او دا نقطه مو د ا نقطه وي او دا فاصله مو د منفي ا فاصله وي، نو نوموړی جسم نوموړی فنر که چیرته اهتزازي حرکت ترسره کوي یو، او که چیرته نوموړی فنر په عین اهتزازي حرکت کې ورو په ورو باندې ښکته بوځو، نو په دې صورت کې باید د تابع ګراف د نوموړي حرکت ګراف په دې ډول باندې رسم سي او یو منحني به ورنه ترلاسه شي. یا دا ګراف موږ کولی شو په دې شکل باندې هم ولرو. واضح کامیاب د اکس محور او دای هم د وای محور. کله چې ګراف ترسیم کوو د ګراف د ترسیم لپاره به داسې ولرو چې نو که وکتل شي نوموړي فاصلې ته د اکس فاصله وایو او د ټیټې فاصلې ته بیا منفي اکس فاصله وایو، پورتنۍ فاصلې ته بیا مثبت اکس فاصله وایو او دې ته بیا هم منفي اکس فاصله وایو یا منفي اکس فاصله. نو دغه د اکس فاصله او منفي اکس فاصله یو له بله سره په قیمت کې فرق نه کوي، یوازې په جهت کې توپیر لري چې یو یې د تعادل د نقطې څخه پورته واقع دی او بل د تعادل د نقطې څخه لاندې واقع دی. نو د ساده هارمونیکي حرکت ګراف به همیشه د کوساین د تابع په ډول باندې وي. موږ تاسو په 11 صنف کې د کوساین تابع 10 صنف کې د کوساین تابع ویلې وکړه وای مساوي ده له کوساین د اکس. که د تابع ګراف رسم کړو نو په همدغه شکل باندې به د تابع ګراف ترلاسه شي. دویمه موضوع مو د نن لپاره دا ده چې د ساده هارمونیکي حرکت معادله. موږ په 11 ټولګي کې د ټولو حرکتونو لپاره که هغه چیرته مستقیم الخط حرکتونه وي یا پرتابع حرکتونه وي یا دایروي حرکتونه وي د ټولو لپاره مو معادلې ترلاسه کړل او په معادلو باندې مو بحث وکول. ځینې معادلې خطي ولې یعنې د نظر وخت ته لومړۍ درجه وي، ځینې بیا دوهمه درجه وي او په همدغه ترتیب باندې نور. نو د ساده هارمونیکي حرکت تابع هم نظر وخت ته لومړۍ درجه ده. ولې؟ د کوساین په موجودي سره د نوموړي تابع ګراف یو منحني جوړوي او د نوموړي تابع په لاندې ډول باندې لیکلی شو. د دغې تابع عمومي شکل وای مساوي ای ضرب دی کوساین د اومیګا ټي جمع پی.
په دې ډول باندې لیکلی سو. دا چې په دې ډول باندې یعنې دا چې نوموړې معادله موږ له کومه کولی سو یا یې څنګه ترلاسه کولی سو دې لپاره کولی سو یوه بله معادله هم ورته اضافه کړو او هغه په دې ډول باندې چې که د اکس له نظره ولیکو بیا یې داسې کړو چې اکس به مساوي سي له ا ضرب دی کوساین دی اومیګا ټي جمع فی. دا چې کمیتونه یې کوم دي څنګه ویلی شو؟ مخکې مو وویلې چې د ساده هارمونیکي حرکت ګراف هم یو منحني ده. کله چې منحني سو نو معلومه خبره ده چې هم به د اکس په محور باندې فاصله طی کوي او هم به د وای په محور باندې فاصله طی کوي. نو هم د اکس له نظره نوموړې معادله لیکلی سو او هم د وای له نظره نوموړې معادله لیکلی سو. دا چې د اکس له نظره یې هم ثابتولی سو او د وای له نظره یې هم ثابتولی سو، نو په دې حالت کې تاسو وګورئ چې د نوموړې تابع ګراف موږ د کوم شکل څخه یې ترلاسه کولی سو. که چېرته یو منظم دایروي حرکت په نظر کې ونیسو په دې ډول باندې دا د اکس محور او دا هم د وای محور. د وای له نظره باید ساین ولیکل سي او د اکس له نظره باید کوساین ولیکل سي. په معادله کې که جسم مو داسې په نظر کې ونیسو په دایروي ډول باندې حرکت ترسره کړی وي، بالفرض د ا نقطې څخه په حرکت باندې پیل وکول او ب نقطې ته ورسېده، نو د دې لپاره باید څه وشي؟ د دې لپاره داسې لیکلی شو چې په نوموړي حرکت کې چې له ا نه تر ب پورې ترسره شوی، په دې صورت کې د زاویې دوران په نظر کې باید ونیول شي، ځکه زاویې ته یې شوې ده او دې زاویې ته کوم چې لومړنۍ زاویه ده دې ته که چېرته موږ تاسو د پي زاویه ووایو او دې ته د یوه بله زاویه چې د الفا د الفا زاویه ورته ووایو، نو که حرکت له ا څخه تر ب ترسره شي د پی زاویې ته د فا زاویه ویل کېږي، یعنې دا معنی چې د بدلون زاویه ویل کېږي. جسم د تعادل د محور څخه یا د اکس د محور څخه په حرکت باندې پیل نه ده کړی او نوموړې معادله اوس په دې شکل باندې یو ځل بیا لیکو چې ا ضرب دی کوساین دی اومیګا ټي جمع فی. داسې لیکلی سو. اکس پکې د اکس په محور باندې طی شوې فاصله، ا پکې امپلیتود، اومیګا پکې زاویوي فریکونسي، ټي پکې وخت او پی پکې زاویې فاز یا بدلون. دې لپاره نوموړی فارمول موږ څنګه ثابتولی سو؟ که چیرې په شکل کې وګورو کله چې جسم و د بي نقطې ته ورسیږي، که یوازې کمیت رسم کو نو د اکس په محور باندې عمود خط به له او څخه تر دې ځایه پورې فاصله دا که په اکس سره وښوي او عمودي فاصله یې په وای سره وښوي، دې نقطې ته وه د سی نقطه وه. که وکتل سي نوموړي شکل کې یو قایم زاویه مثلث ترلاسه کېږي او په قایم زاویه مثلث کې که د زاویې موږ کوساین ونیسو نو د کوساین د ترلاسه کولو لپاره به داسې وایو چې په یو قایم زاویه مثلث کې کوساین د الفا ضرب مجاور اصوله به راواخوا او په وتر باندې به وویشو او دغه وتر ته امپلیتود یا د اهتزاز لمن ویل کېږي. نو د کوساین د ترلاسه کولو لپاره مجاور اصوله تقسیم پر وتر باندې اکس تقسیم پر ا باندې که طرفین وسطین کو نو اکس به مساوي سي له ا ضرب دی کوساین دی الفا. په دې ډول باندې لیکلی سو. اوس د دې لپاره چې د الفا د زاویې قیمت به موږ څنګه ترلاسه کړو؟ د الفا د زاویې د قیمت د ترلاسه کولو لپاره به داسې ولرو چې کوم زاویوي فریکونسي پکاروله نو طی شوې زاویه یا طی شوی قوس د وخت په واحد باندې داسې به ولرو چې کوساین دی که طرفین وسطین کو نو وبوایو چې الفا به مساوي سي له اومیګا ټي، یعنې طرفین وسطین یو ضرب د الفا به الفا سي او اومیګا ضرب د ټي به اومیګا ټي سي. نوموړي دواړه قیمتونه راخوا او د الفا پر ځای باندې وضع کوو. خو مهمه خبره پکې دا ده چې که دا زاویې موږ داسې په نظر کې ونیسو چې تر دې ځای پورې د الفا زاویه او تر دې ځای پورې د فی زاویه وي نو ټوله زاویه به مو بیا الفا جمع پی زاویه او په دې برخه کې به هم الفا جمع پی زاویه په نظر کې ونیسو. قیمتونه راخوا او فرموله کې وضع کوو. اکس به مساوي سي اکس به مساوي سي له ا ضرب دی کوساین دی د الفا پر ځای باندې خپل قیمت اومیګا ټي جمع او پی لیکو. نوموړې فرموله د لومړنۍ لیکل شوې فرمولې سره دواړه په خپل منځ کې یو له بل سره یو شان دي. او مهمه خبره پکې دا ده چې نظر وخت خو لومړۍ درجه سول نو بیا ګراف ولې منحني سول؟ که وکتل چې پکې کوساین واقع ده کولی شو د ساین له نظره هم نوموړې معادله ترلاسه کړو. ترلاسه کولو لپاره څنګه لیکلی شو؟
که په دې قایم زاویه مثلث کې ساین دی همدغې زاویې ونیسو نو داسې لیکلی ساین دی دوی زاویې دي او دواړو مجموع یعنی الفا جمع فی دا به مساوي سي مقابله زوره به راواخوا او په وتر باندې به وویشو وای تقسیم پر ای طرفین وسطین به کو وای به مساوي سي ل ای ضرب دی ساین دی الفا جمع فی یا داسې وایو چې وای به مساوي سي ای په خپل حال باندې ساین دی الفا پر ځای باندې به اومیګا ټي ولیکو اومیګا ټي او جمع فی یعنی د ساین له نظره نوموړې معادله په ساده هارمونیکي حرکتونو کې په دې ډول باندې او د کوساین له نظره په همدې ډول باندې دا چې نوموړي حرکتونه عموما د اوج له نقطې څخه په حرکت باندې پیل کوي یا لازمي نقطې څخه په حرکت باندې پیل کوي د ټیټې نقطې څخه په حرکت باندې پیل تعدد نقطې څخه نه کوي نو په همدې اساس باندې ډېر وخت نوموړي فارموله ورته کارولی شو دا د ساده هارمونیکي حرکتونو معادله په نوموړې معادله کې اوس دوه خاص حالتونه په نظر کې نیسو او دواړه خاص حالتونه په خپلوار سره مطالعه کوو او هغه په دې ډول باندې اول که مو چېرته اول حالت یې داسې ده که چیرې جسم د تعادل د نقطې څخه په حرکت باندې فعل وکوي نو څه به پېښ شي معنا دا سوله چې دا یو منظم دایروي حرکت ده او په دې حرکت کې کولی شو اهتزازي حرکت لپاره موږ فارمولې ترلاسه کړو یعنې معنا دا ده که جسم یو فاز په نظر کې ونه نیول سي او د دې نقطې څخه په حرکت باندې پیل وکوي نو په دې حالت کې ای به مساوي سي د اکس سره ځکه د اکس په محور باندې فاصله او ای د امپلیتود دواړه په خپل منځ کې یو له بله سره مساوي وي کله چې مساوي سي نو نوموړې ماده کوم شکل غوره کوي داسې به ولرو چې د اکس پر ځای باندې هم ای لیکو ای به مساوي سي ل ای ضرب د کوساین دی اومیګا ټي جمع فی دواړه طرفونه په ای باندې که وویشل سي کوساین دی اومیګا ټي جمع فی نو که دا لوری هم په ای باندې ویشو دا لوری هم په ای باندې ویشو په دې مساوات کوم تغییر نه راځي دا ای به د ای سره اختصار دا به د دې سره اختصار سي او کوساین دی اومیګا ټي جمع فی دا مو مساوي ده د یو سره په دې ډول باندې لیکلی شو ښه نو اوس یوه مهمه خبره پکې دا ده کله چې نوموړی جسم د دې نقطې څخه په حرکت باندې پیل کوي په دې صورت کې مو ټي مساوي د صفر سره ده یعنې دا معنا چې تر اوسه پورې په حرکت باندې پیل نه ده کړی او وخت مو پکې صفر ده دا چې وخت پکې صفر شي نو څنګه لیکلی شو کوساین د اومیګا ټي جمع فی او د دې ټوټل یا ټول قیمت مساوي ده یو سره یا ویلی شو چې کوساین دی اومیګا په خپل حال باندې د ټي پر ځای باندې قیمت صفر جمع فی مساوي ده د یو سره یا ویلی شو چې کوساین دی فی زاویې مساوي ده د یو سره کومه زاویه ده چې د هغې کوساین مو مساوي دي یو سره وي هغه صفر درجې زاویه نو د عقلدست د اصولو په اساس باندې که دوه کمیتونه د یو عین کمیت سره مساوي وي دوی دواړه خپل منځ کې یو له بله سره مساوي په څه معنا باندې یو قیمت د یو سره مساوي سول کوساین د کوساین سره مساوي ده نو د فی زاویه مو هم مساوي ده یو سره د فی زاویه مو هم مساوي ده یو سره د فی زاویه مو هم مساوي ده صفر درجې سره دا چې د صفر درجې سره سوله نو ویلی شو چې نوموړی حرکت مو په همدې ډول باندې د یوه ځای کمیتو د مبدا څخه په حرکت باندې پیل کوي دویم حالت یې څنګه واضح کولی سو دویم حالت که چیرته مو د اکس په محور باندې فاصله په دې حالت کې صفر شي نو بیا به جسم اهتزاز کوونکي جسم به د کومې نقطې څخه په حرکت باندې پیل کوي معنا دا ده چې که جسم مو دې همدغې نقطې ته رسیږي نو په دې صورت کې امپلیتود خو ای ده مګر هم د اکس په محور باندې فاصله مساوي ده صفر د اکس محور قیمت په دې وخت کې مساوي ده صفر سره بیا یې څنګه محاسبه کولی شو د محاسبې لپاره به داسې وایو چې د اکس قیمت مو دا ځل مو مساوي ده صفر سره سو اکس به مساوي سي یا ای د اکس پر ځای باندې به خپل قیمت وځو تر څو فرموله اسانه سي صفر به مساوي سي له ای ضرب د کوساین دی اومیګا ټي جمع فی د فاز زاویه دواړه لوري که چیرته پر ای باندې وویشو په مساوات کې کوم تغییر نه راځي ای به د ای سره اختصار صفر تقسیم پر عدد باندې بیرته مساوي له صفر سره
کوساین دی اومیګا ټي جمع د فی زاویه. له دې نه وروسته دا چې په دې وخت کې په حرکت باندې جسم پایل کوي تر اوسه پورې فاصله نه ده طی کړې، نو په دې صورت کې موږ ویلی چې وخت مساوي ده له صفر سره. صفر به مساوي سي کوساین دی اومیګا په خپل حال باندې زاویوي فریکونسي ټي پر ځای باندې وخت مو صفر جمع د فی یا د فاز زاویه. یا صفر به مساوي سي دا برخه د کوساین د زاویې لپاره صفر کېږي او یوازې د پی زاویه پاتې کېږي. کوم یو قیمت داسې په همغې سره د زاویې کوساین مو مساوي له صفر درجې سره هغه په اصل کې 90 درجې. دوه کمیتونه چې د یو عین کمیت سره مساوي وي په دې صورت کې نو ویلی شو لکه پخوا چې مو ویل د اقلیدس د اصولو په اساس باندې چې دوی په خپل منځ کې هم یو له بل سره مساوي. معنا دا شوله چې د فی زاویه مو مساوي ده له 90 درجې سره یعنی پایه په 2 سره. نو معنا او مفهوم دا شول چې که چېرته مو د اکس په نوموړي حرکتونو کې د اکس فاصله صفر په نظر کې ونیوله زاویه به د اکس د محور سره 90 درجې وي او کوم چېرته امپلیتود د اکس د محور یا د اکس قیمت سره مساوي سو نو په دې صورت کې بیا ویلی شو چې زاویه مو مساوي له صفر سره کېږي. ډول د اهتزازي په د ساده هارمونیکي حرکتونو د معادلې دوه خاص حالتونه. په دې برخه کې که یو شی دا چونکې په کتاب کې موجود نه ده ورباندې اضافه کړو نو هغه به دا وي چې موږ کولی سو د ساده هارمونیکي حرکت د معادلې څخه هم د سرعت معادله ترلاسه کړو او هم د حرکت معادله ترلاسه کړو. کله چې به په 11 صنف کې ویلي کله چې د حرکت د معادلې مشتق ونیسو نو د سرعت معادله ترلاسه کړي او کوم د سرعت د معادلې مشتق ونیول بیا ورنه د تعجیل معادله ترلاسه کړي او کوم د حرکت د معادلې دویم مشتق ونیول بیا هم د تعجیل معادله ورنه ترلاسه کړي. نو څنګه لیکلی شو؟ نوموړې معادلې څخه دا زاویه پی ده که چېرته داسې وکوو چې د مشتق لپاره دا چې تاسو تر دې حالته پورې د مشتق په مفهوم باندې هم نه پوهېږئ ځکه لوستی هم نه ده نو د دې لپاره ویلی سو چې د اکس مشتق یا اکس زبر دا به مساوي سي له وي سره او د دې لپاره اوس څنګه ویلی شو؟ ای په خپل حال د ثابت عدد د کوساین مشتق مو عبارت د ساین سره ده او ساین د اومیګا ټي جمع پی په خپل حال باندې ضرب دی او د اومیګا ټي مشتق مو مساوي ده د ټي د ضریب یعنی اومیګا سره. که معادله لږ ساده کو نو وبه ویلی شو چې وی مو مساوي کېږي دا هم یو ثابت عدد سو او ای امپلیتود مو هم یو ثابت عدد ده نو لیکلی شو چې ای ضرب د اومیګا ضرب د ساین د اومیګا ټي جمع فی. نوموړې معادلې ته د سرعت معادله وایي. د سرعت معادله کولی شو د تعجیل معادله ترلاسه کړو. د تعجیل معادلې د ترلاسه کولو لپاره بیا څنګه لیکلی شو؟ د سرعت د معادلې به مشتق ونیسو یعنی د وي مشتق به مساوي سي له ای سره ای ضرب د اومیګا د خپل حال باندې ساین مشتق مو کوساین ده اومیګا ټي جمع فی ضرب د اومیګا او په خلاص ډول باندې که چېرته ووایو نو د ای قیمت یا د تعجیل معادله به مساوي سي ای په خپل حال باندې اومیګا د اومیګا سره ضربیږي نو ای اومیګا مربع ضرب د کوساین د اومیګا ټي جمع فی. دې زاویې ته بیا د تعجیل معادله ویلی شو. نو د ساده هارمونیکي حرکت مو درې ډوله معادلې وي. یو له هغې څخه د حرکت معادله دا د حرکت معادله سوله د حرکت معادله دویمه د سرعت معادله او دریمه هم د تعجیل معادله. د سرعت معادله د ساین له نظره سوله د تعجیل او حرکت معادلې د کوساین له نظره سوله. د نن ورځې درس مو تر همدغه ځایه پورې ول هیله او امید ده چې پوره به مو څه ورنه زده کړي.